د پولیسو د لوړو زده کړو قومنداني وایي تر اوسه یې 15,000 افسران فارغ کړي. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د امپراتور ټي وي چینل ته په خیر راشئ. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د لوړو زده کړو قومندانۍ قومندان وایي تر اوسه یې له دې مرکزه 15,000 افسران فارغ کړي. نوموړي پرون د مدیریت او رهبرۍ برخه کې له یوې میاشتې روزنې ترلاسه کولو وروسته د فارغ شوو 300 افسرانو غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت پر مسلکیتوب ټینګار وکړ. عبدالهادي منعم وایي چې د دې کسانو سره یې د بیلابیلو ولایتونو 15,000 کسان په 12 دورو کې د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې فارغ کړي دي. کورنۍ چارو وزارت مسؤلانو وویل چې دغه یوه میاشت روزل شوي نوي فارغ به د وزارت په بیلابیلو برخو کې په دندو وګمارل شي. د کورنۍ چارو وزارت اداري معین ستر پاسوال مولوي نور جلال جلالي فارغت غونډې ته وویل باید د شرعي نظام ساتنه وکړو او باید د نظام د ساتلو لپاره ظرفیتونه لوړ شي.